اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې یو شخص د جمعې پر ورځ باندې په ما باندې یو پیر درود شریف وایي الله تعالی او داغه فرشته پاغه باندې 1,00,000 رحمتونه دي 1,00,000 ګناونه ریجی او 1,00,000 درجه په جنت کې بلندای. دا حدیث مبارک قول البدیع صفحه نمبر 132 راغسته. کتاب قول البدیع صفحه نمبر 132. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام فرمائی چې یو شخص د جمعې پر ورځ باندې په ما باندې یو پیر درود شریف وایي الله تعالی او داغه فرشته په هغه باندې 1,00,000 رحمتونه لېږي 1,00,000 ګناونه معاف کوي او 1,00,000 درجې په جنت کې بلندوي. نو موږ تاسو له پکار داري چې درود شریف ډیر زیات وایو. صاحب چې کار وکړي نو سل پیری درود شریف وایي ټول مشکلات حل کیږي په دې سره. الله تعالی دا حدیث زموږ قبول او منظور کړي.